بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، هیله ده چې ښه اوسئ، صحتمنده اوسئ، روغتیا او سلامتیا په هیله مو. دا هماغه مور ده چې کوم موږ وړاندې مو له تاسو سره شریکه کړې وه. د دې ځوان زوی په اردو کې شهید شو، کمانډو کې و، هغه شهید شو، مور یې پاتې شوه له دغې وړو ماشومانو سره. د دې مورکۍ خاوند بله ښځه کړې، هغه له هغې سره اوسېږي. دا دلته زموږ د یو ملګري په کور کې کار کوي. موږ چې تېر ځل ورسره مرسته کړې وه، هغه همسایګان لیدلي وو او پیسې به یې له دې نه د پیسو تمه کوله. بالاخره دی له هغه کور نه نه پوهېږم څه مشکل جوړ شو. مورکۍ هغه کور دې ولې پرېښوده؟ لږ په تیز اواز کور نه ویستلم زویا. ولې یې ویست؟ لکه همدغه د کرای را باندې جګه کړه، وس مې نه کېده. یعنې پیسې در سره ولیدلې چې تا ته سره کومک وشو، هغې د هغه زړې کوټې کې راجګه کړه. څو روپۍ در نه د هغې کوټې غوښتلې؟ د هغې کوټې رانه 15,000 روپۍ غوښتل. 15,000 د یوې کوټې د هغه زړې خرابه مه نوره رالوېدله، بیخي رالوېدله، ما لیدلی وه بېشکه. اوس چېرې اوسېږې؟ اوس چې دی دغلته اوس دوی کره خو جامو انځلو له راغلې چې مې هلته چا کور را کړی دی، هغې سره کار کوم. وی هغه چا چې کور در کړی سهار د 15 بجې در باندې کاسې انځي جګېږم او داسې وه چې د بیخي وخت مې دغه بچي مې همداسې چې دغې ته په هغه کوټه کې کور کې پرېږدم، هسې یوه کوټه یې را کړې راله هغې او ډېر په مشکل کې یم هلته. یعنې زه دا وایم چې کله د کوم کور کې دا اوسېدله، هغې خلکو ورسره کومک ولید، هغو کې راجګه کړه. زه بل چا ورته پناه ورکړه، کوټه یې ورکړه، هغه راغله 15 بجې دا جګېږي، هغوی ته هغه کاسې وینځي. یعنې زه نه پوهېږم چې پور یم هلته چاپېره یم، دا بچي مې همدغې لور سره دی. ته ولې کور نه نیسې مورې؟ وس مې نشته. خو موږ ورسره دا کومک کوو، موږ خپله هڅه کوو، موږ به همدغسې نه پرېږدو. کورونو پسې هم ګرځم که الله راله کور پیدا کړي. بل دغه مې درخواست دی زوی جانه مال دغه وزارت کې زما د دې زوی د دې ماشوم هم پته ونه لګېد. هغه ما له یو چا سره خبره کړې، یو بنسټ دی د شهیدانو د اردو د پولیسو د کورنیو د شهیدانو دپاره د هغوی هغه کارونه کوي. زه هغوی سره په تماس کې یم، انشاءالله هغه به هم زر تر زره وشي. هغوی به تا سره حتما د هغه د زوی د تقاوت یا د هغې د ماشومو په راویستو کې له تا سره مرسته وکړي. مسله دا ده چې د کور د خاوند ولیدل چې دې سره مرسته وشوه، په دې کې راجګه کړه، مجبوره شو چې کور پرېږدي. بل چا ورته کوټه ورکړه چې دلته اوسېږه، سهار 15 بجې پاڅېږي. زه نه پوهېږم چې د 15 بجې د کاسو وینځلو ته اړتیا څه ده؟ کولی شي سړی مازدیګر ووینځي، ماښام یې ووینځي، غرمه یې ووینځي. نه نو بېرحمه خلک دي، دا هم چا سره پرته یم، ډېر بېرحمه خلک دي. هغې سره مه اوسېږه مورې. زه به د خپل ملګري سره هم وغیم دا کور چې چا دلته دا کار کوي، دوی ما ته معرفي کړي، دوی خو هغه دی غم یې در سره دی. دوی سره دې الله ښه وکړي، راځمه دوی له همیشه یې ما ته یادونه کړې، خپل تر اوسه به یې هم تا سره کړي، په هغې به ته شاهده اوسې. را سره الله دې ورسره ښه وکړي، تا سره دې الله ښه وکړي، دا څوک چې کومک کوي دوی سره دې الله ښه وکړي. امین کې. نو هدف دا دی مورکۍ چې ته به ځان ته د کور غم وخوري، که تا نه شو خوړی، موږ به د خپلو ملګرو نه په استفادې تا ته یو کور حتما پیدا کړو چې ته هلته واوسېږې او کرا ورکړې او د کار کولو اړتیا نه وي. 2 مرستې در سره شوي، یا درته سپارو، نو هغه درته سپارو، په هغې به ته هغه وکړې. د خپلو ماشومانو ته به د ژمي کالي والې، سپلی به ورته والې، دا شیونه به ورته والې. دا د غازي زدران له طرفه دانه دانه ورته وشماره مورې. دا 1500 دوه ورته وشماره چې زر دا یې 2000، دا یې 3000، دا یې 4000، دا یې 5000، دا یې 6000، دا یې 7000، دا یې 8000، دا یې 9000، دا یې 10000، دا یې 11000، دا یې 12000، دا یې 14000، دا یې 14000، دا یې 15000، دا یې 16000، دا یې 12000، دا یې 18000، دا یې 19000، دا یې 19000، دا یې 600، 700، دا 9800 د غازي زدران د جرمني نه. او دا مورکۍ دی یو بل ځوان دی. دا د 15000، دا د 10000، دا د 11000، دا د 12000، دا د 14000، 14000 کله فکر کوم هغه شو 600، 800، دا 14000 دا د ابراهیم له سعودي نه درته رالیږلي. مورې موږ به وخت په وخت هڅه کوو چې تا سره کومک وشي تر څو ته ځان ته یو کوټه ونیسې او د هغه چا چې دی هغې ته دعاوې کوه. دا د خیرات ښایسته کړي، خدای دې په خپل دربار ورته قبول او منظور کړي.
امین کې دا د هیواد د یو اتل سرتیري شهید شوي سرتیري مور ده او دا د هغې واړه واړه ورونه دي او خویندې دي چې په دغه حالت کې دي مورکۍ موږ به بیا هم کوشش کوو چې تا سره څه ناڅه وشو کولی دغه کوټې غم یو کور راته خدای پاک ته هم کوشش کوه لالهنده یم دې کور کې ډېره مجبوره یم هغې ځینه راوړم د هغې نه دلته ډېره خفه یم دا پیسې ته لرې مورکۍ ته کولی شي موږ که تا ته کور نیسو په هغه شرایط به یې موږ ته نه وي معلوم نه چې دا خلک ښه خلک دي خراب خلک دي تا ته به معلوم وي ته ونیسه د کرا دپاره موږ ډېر زیات کوشش کوو درته موږ شاید هغه مساعد درته پیدا نه کړی شو ځکه ته پوهېږې ستا یو عزت د چا سره خوندي دی د چا سره نه دی ته یې پیدا کړه دغه پیسې دي نورې به هم خدای مهربانه دی نور هم خدای مهربانه دی انشاءالله ښه وخت مورکۍ تاسو سره ښه وخت خدای